د الله تعالی د قدرت بعضی عجیبه نخي ښکاره کیږي. دا کوم ځوان چې تاسو ته ښکاري د ده نوم عامر دی او د ده تعلق د لیبیا سره دی. د په 2025 کې د حج د ادا کولو اراده وکړه او د هغې دپاره داخله وکړه، لیکن په عین موقع چې د ده پرواز وي او د ده د فلیټ ټایم وي، دا چې کله هوایي میدان ته داخلیږي نو د ده په ډاکومنټ او کاغذونو کې داسې څه مشکل راځي چې ده ته د سفر کولو اجازت نه ورکولی کیږي. د ده چې کوم ټکټ و د هغه ټایم پوره شي او جهاز بره پرواز وکړي، لیکن د الله تعالی قدرت ته عجیبه نظایر دلته ښکاره داسې شي چې ګنټه څه ساعت پس هغه واپس راځي او د کوم ځای نه چې هغه پرواز کړی واپس کوزیږي. او ستونزه پکې تخنیکی ښکاري چې د کوم هوایي هغه عمله د هغه راځي د هوایي جهاز او هغه تخنیکی ستونزې ګوري نو څه خاص ستونزه پکې نه ښکاري او دوباره اجازه ورکولی کېږي چې ته خپل جهاز باندې فلیټ وکړه او ته تللی شي، لیکن چې هغه دوباره کوشش کوي دوباره د ده دا کوشش ناکامه کېږي او بیا څه مزل نه پس هغې کې ستونزه او تخنیکی مشکل ښکاري او هغه واپس راځي او کینی. دغه ټایم کې د عامر چې کوم مشکل د کاغذونو هغه پوره شوی او ختم شوی او کوشش دا کوي چې زه دې کې پرواز وکړم، هغه په دې باندې خوشحالیږي، لیکن د پایلټ د طرف نه او د جهاز چلونکي طرف نه د اواز راځي چې نه مونږه جهاز نه کولاوو، ځکه د هر څه لپاره خپل شرایط وي، جهاز نه کولاویږي، عامر به یې خفه کېږي او فلیټ دوباره کوشش کوي چې به والوزي او لاړ شي، لیکن څه ټایم پس هغه بیا واپس کېږي او تخنیکی مشکل پای کې پیدا کېږي. په دریم ځل باندې چې کله ایرپورټ باندې جهاز کوزیږي نو هغه ته دا ښکاره کېږي د جهاز چلونکی د جهاز چې کوم چلونکی پایلټ دی چې دا کمی پکې د عامر دی او تر څو پورې چې عامر په دې جهاز کې سور شوی دی نو دا سفر ناممکن دی. جهاز پایلټ حکم کوي چې ګیټ کولاو کوي او عامر بای ته اجازت ورکوي چې هغه راشي، چې هغه په دریم ځل باندې جهاز ته داخلیږي، الله تعالی هغه جهاز ټیک کوي او پرواز کوي او رسیږي. دا خبره رسنیزه شوله، ډیرو خلکو ته ورسېدله او د الله تعالی هغه عجیبه قدرت ټولې دنیا ته معلوم شو. او تاسو په سوشل میډیا کې د عامر بای دا واقعه ګورئ چې ښکاره کېږي او خلکو ته رسیږي. دې ته ویل چې د رب العالمین هغه عجیبه قدرت الله تعالی چې څه وغواړي هغه کېږي. مونږ دغه وایو چې مدینه او مکه او حج عمره دا پیسو باندې منحصره نه ده او نه پیسې تابوزي، د الله تعالی فضل تابوزي او د ابراهیم علیه السلام اواز ته انشاءالله بیک ویل اغازي. الله تعالی دې حج او عمره قبول کړي.